قدرمندو حدیث شریف کې راغلی دی اذا زنا الرجل خرج منه الايمان چې کله انسان زنا کوي نو د دنه ایمان اوزي کان علیه کالذل او دا ایمان د په سر باندې د اوریځ په شانته بلاړ وي په د باندې سورې کړی وي ایمان د دنه بهر وي فاذا انقطع رجع الیه الايمان او کله چې د زنا د فعل نه فارغ شي د ایمان واپس راشي نو دا سانه سخته ګناه ده چې دستانه ایمان اوزي او ایمان تا ته په سر باندې ولاړ وي او ته څه ټایم زنا کې او هغه ټایم پتا کې ایمان نه وي او که په دغه ټایم کې تعالی مرګ رالو نو بیا به ستاسو کیفیت وي بل دا ایمان چې کله د واپس راشي نو دا هغه ایمان بیا هغه ایمان نه وي دی ایمان کې کمزوروالی راغلی وي دا ایمان بیا کمزوري شي او د واپس شي لکه شیشه کې چې خلک مخ ګوري نو که چېرته دا شیشه ماته شي که هغه بیا واپس روغم شي نو په هغې کې هغه دراړ موجود وي په هغې کې هغه چوندې موجود وي مخکې چې څنګه کار کولو بیا هغه شانتې کار نه کوي